وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. او یقینا هغه الله تعالی په توسه باندې په کتاب کې دا حکم نازل کړی دی چې کله توسه دی الله تعالی آیاتونه ووري چې په هغه سره کفر کیږي او په هغه مسخره کیږي یعنی د آیاتونو نه انکار کیږي او استهزاء او خندا ور پوری کیږي نو توسه د هغه انکار کوین کې او استهزاء کوین کې سره مخ نه تر دې چې هغه د دې نه علاوه په نور خبره کې مشغول شي بشک توسه په دغه وخت کې د هغه په شان یې بشک الله تعالی منافقان او کافران ټول لرا په جهنم کې روجمه کوین کیدای. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هغه منافقون چې توسه په باره کې انتظار کوي نو کدی الله تعالی له طرفه توسه ته فتح حاصل شي دوی وایي آیا موږ له توسه سره ملګري نه وي او کچېره د کافرونو د پوره څه برخه وي بیا کافر ته دی وایي آیا موږ په توسه غالب شوي نه وي او آیا موږ توسه د مؤمنانو نه بچ نه کړی نو الله تعالی به توسه په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله کوي او الله تعالی به کله هم د کافرونو د پوره په مؤمنانو باندې د غلبې څلیار جوړه نه کړي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بشک منافقان دی الله تعالی سره دوکه کوي او الله تعالی له دوی سره دوکه کوین کیدای او کله چې دین منځ ته پاسیږي نو سس پس پاتېږي خلق ته ځونی نه وشي او دی الله تعالی ذکر نه کوي مگر ډیر لږ. بشک